په کندز کې د شته ناامنیو له کبله د شیرخان بندر په صادراتو کې 50 سلنه کمښت راغلی دی. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه ملي او نړیوالو سوداګرو خپلې شتمنۍ ایستلې دي چې له کبله یې د شیرخان بندر په صادراتو کې 50 سلنه کمښت راغلی دی. د کندز د سوداګرۍ او صنایع خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ولایت څخه د پانګوالو د تېښتې له کبله د کندز اقتصاد ډیر زیانمن شوی دی. 3 الی 400 نفر تاجرها که به سطح تاجرای بزرگ بودن، اونا در شیرخان بندر و در ولایت کندز فعالیت تجارتی داشتن، هم واردات داشتن و هم صادرات داشتن. متاسفانه در این اواخر با این مشکلاتی که در ولایت کندز به وجود آمد و مشکلات متعدد دیگه که صدرای سکتور خصوصی به میان آمد، تمام اینا باعث شدن که تعداد کثیری از این تاجرها که تعداد ارقامشان به حدود 300 الی 400 نفر میرسید، تمامشان فرار بکنن. د وحدت د خبرو پر بنسټ چې په کندز کې د سوداګرو د نه خوندیتوب او د شته ناامنیو له کبله هیڅ سوداګر زړه نه ښه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په دې ولایت کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر بیا وایي چې په نوموړي ولایت کې موجوده ناامنۍ د دې لامل شوي څو سوداګر خپلې کورنۍ او شتمنۍ له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي، ځکه چې لا هم دغه ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. اگر یک تاجر در کندز اول خب فعلا باقی نمانده، اگر یک تاجر تازه نفس بیاید در کندز سرمایه گذاری بکنه، در کجا سرمایه گذاری بکنه؟ یک در 5 کیلومتری و 10 کیلومتری شهر طالبا و ناامنی قرار داریم ما و در از طرف شب تلفن‌ها قطع میشه، ارتباط وجود نداره و در متن شهر دزدی و شور آشکار وجود داره که وقتی اگر وضعیت امنیتی خراب باشه طبعا هیچ کس نمیتونه کار بکنه. شما شاهد هستین که چند قبل هنوز هم در گمرک نیست، اکثرا تاجران نیستن، وقتی که بعد از این حوادث رفتن دیگه دوباره برنگشتن. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپین زر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال د نوموړي ولایت خلکو او سوداګرو ته اطمینان ورکوي چې پرته له کومې ویرې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. ما پلیس آماده عزیز در این زون که تا تمام شرایط کاروبارشان آماده بسازه، امنیت شخصیشان تامین بکنه، از تجارتشان اعمال انتقال واردات صادراتشان امنیتش بگیره و یک فضای امن برشان مساعد بکنه. خو له څو میاشتو راهیسې د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ چاڼیز عملیات پیلیږي، خو خلک او یو شمېر سوداګر بیا وایي چې تر اوسه پورې په عمل کې د چارواکو د ژمنو څرک نه دی لیدل شوی او نور د دولتي چارواکو بې عمله ژمنې او خبرې نشي زغملی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.